د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر: روغتیا وزارت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په رسمي توګه تایید کړي چې د دغه وزارت د وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د کرونا وایرس ټسټونه مثبت شوي او نوموړی د کرونا وبا په ناروغۍ اخته شوی. دوهم خبر: خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی له 3 پولیسو سره د طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د خوست والي حلیم پیدایي وایي چې یاده پیښه د عملیاتو پر مهال د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځینخېلو سیمو کې شوې ده. دریم خبر: هریرود سیند ته د غورځول شویو افغانانو 12 نور جسدونه موندل شوي. هرات کې چارواکو ویلي ټول 50 افغانان هریرود سیند ته غورځول شوي وو او تر اوسه 19 تنو جسدونه موندل شوي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د ایراني پولیسو لخوا سیند ته د یو شمېر افغانانو غورځولو مسله په جدي توګه څېړي او د څېړنو پایلو ته په تمه دي. څلورم خبر: خلیلزاد د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر افغان سولې پروسې له هندي چارواکو سره خبرې کړي. سرچینې زیاته کړي چې نوموړي د هند د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر او د ملي امنیت سلاکار اجیت دووال په مشرۍ له دغه پلاوي سره لیدلي. په خبرپاڼه کې راغلي زلمی خلیلزاد هندي چارواکو ته د افغان سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو معلومات ورکړل. خلیلزاد په دې لیدنه کې د افغانستان سوله، امنیت، بیارغونه او پرمختګونو کې د هندوستان ستاینه کړې ده. پنځم خبر: طالبان په هرات کې 19 تن افغان سرتیري له بند آزاد کړي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي چې آزاد شوي سرتیري دوی ته سپارل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شپږم خبر: برېښنا شرکت وایي د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د برېښنا 110 کیلو واټه ولټه پایې ته تېره شپه بم ایښودل شوی او چاودنه ورکړل شوې، خو پایې ته زیان نه دی اوښتی او یوازې 2 بنسټونه یې وران شوي. یا شرکت وایي تخنیکي ډله د پایې رغولو په موخه سیمې ته لیږلې. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښ شوی وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.